وی ما ته تاسو که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبران څومره تیر شوي دي؟ وی ما ته وی چې 1,40,000. وی ما ورته وی چې دې کې رسولان څومره دي؟ رسول هغه ته وی چې هغه ته مستقل شریعت ورکړي شوی، کتاب ورکړي شوی. نو وی ما ته پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې په دې کې 313 رسولان دي چې دا ډېر پاک جماعت. وی ما ته تاسو که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې ډومبه پیغمبر کم یو؟ وی ما ته وی چې آدم علیه السلام. او بیا پیغمبر علیه السلام راته فرمایي چې په دې کې 4 پیغمبران داسي وو چې هغه سوریانی سره تعلق ساته، د هغه ژبه سوریانی وه. آدم علیه السلام، شیس علیه السلام، ادریس علیه السلام او نوح علیه السلام. دا 4 پیغمبران سوریانی وو، یعنی دا سوریانی ژبه سره تعلق ساته او دغه علاقه سره تعلق ساته. او 4 پیغمبران داسې دي چې هغوی عربو سره تعلق ساته، عربیانو. په هغې کې یو هود علیه السلام، یو شعیب علیه السلام، یو صالح علیه السلام. او پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې یو زه. هود، شعیب، صالح او پیغمبر علیه السلام دا عربیانو. او پیغمبر علیه السلام وفرمایل د ټولو نه اول پیغمبر آدم علیه السلام او د ټولو نه اخیری پیغمبر زیمه. په ما باندې نبوت ختم دی. بیا ته ما تاسو که چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره کتابونه الله نازل کړي دي پیغمبرانو باندې، مستقغت کتابونه. نو پیغمبر علیه السلام راته فرمایل چې 104 کتابونه دا خدای پاک را لېږلي. عزتمند دا صحیفې چې دي نو دا هم داسې به کتابونه شانتې به، دا نه چې یوازې دغه 4 غټ کتابونه دي، نور هم شته دغسې 104 کتابي شکل کې. مونږ ته صحیفې وایو بعضې ته، خو هغه هم داسې د کتابي شکل کې وي، کتاب په شان. وی په حضرت شیس علیه السلام باندې 50 صحیفې نازلې شوې، په ادریس علیه السلام باندې 10 صحیفې نازلې شوې، حضرت ابراهیم علیه السلام باندې 10 صحیفې نازلې شوې، حضرت موسی علیه السلام باندې د تورات نه مخکې 10 صحیفې نازلې شوې او بیا ورته تورات ورکړی شوی. او دغه رنګ انجیل او زبور او دغه رنګ قرآن مجید، دا غټ کتابونه الله نازل کړي. دا یو اوږد حدیث دی عزتمندو، دې کې دا تفصیل راغلی دی چې دا 1,40,000 پیغمبران، په دې کې 314 پیغمبران هغه رسولان دي، یعنی مستقل شریعت چې کتاب ورته ورکړی شوی، صحف ورته ورکړی شوی، مستقل شریعت ورکړی شوی، دا 314 پیغمبران. دا قرآن کې د بعضې ذکر راغلی د بعضې نه دی. الله دې ځکه فرمایي چې ورسولن، بعضې پیغمبران قد قصصناهم علیک، مونږ قصې بیان کړي دوی ته، د دوی علیک په تا باندې من قبل مخکې. ورسولن، او بعضې داسې پیغمبران دي لم نقصصهم علیک چې مونږ واقعات نه دي بیان کړي د دوی په تا باندې. غرور او تکبر مه کوئ، په بندګۍ باندې عار او شرم مه محسوسوئ. بندگی کی عزت دی. پیغمبر علیه السلام چې کله معراج لته او د معراج واقعه کې کوم آیاتونه دي، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد، خپل بنده عبد هغه ځان ته وغوښت. او پیغمبر علیه السلام حدیث معراج کې راځي چې د معراج په شپه د مقام قرب انتها ته ورسید. نو الله پاک ورته فرمایل بما اشرفک یا محمد، نن زستا اعزاز او اکرام پس شي باندې وکړه. الله ورته وایي ای زما بنده زستا اکرام او اعزاز پس شي باندې وکړه. پیغمبر علیه السلام ورته څه فرمایي؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل بنسبتی الیک بالعبودیه، یا الله ما ته د خپل بندګۍ شرف راکړي، عزت راکړي، اکرام راکړي. پیغمبران فخر کوي په دې باندې چې د الله بنده، او مونږ د فخر ونکو د الله په بندګۍ باندې. عیسی علیه السلام فخر کوي، ټول پیغمبران په دې باندې فخر کوي چې مونږ د الله بندگان یو. مقرب فرشتې د الله پاک بندگی اختیار کړې ده. څوک په رکوع کې دي، څوک په سجده کې دي، څوک په قیام، څوک په قعود. شروع دي د الله بندګۍ کې چې کله نه پیدا شوي دي او د الله په بندګۍ کې شروع دي، تر قیامته پورې به دا بندګي چې تر کومې پورې د هغوی وي نو دغه بندګي به د هغوی شروع. الله وایي په بندګۍ باندې مه شرمېږئ، د الله بندګان شي.
لن يستنكف المسيح. استنکاف وی شرم تا، عار، شرم نه محسوسی، عار نه محسوسی. المسیح عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ان یکون عبدا لله، چې شي دی بنده د خدای پاک. ولا الملائکة المقربون، او نه د الله مقرب فرشته، هغوی شرم نه محسوسی. الله وی بل درم شته چې زما بندگی نه اختیاره، کم خوا بځي ما طرف ته ستاسو راتلل دي. الله وی زه به مراجمه کوم خپل ځان ته، راغونډوم بم، تاسو مجبوره یې، تاسو به ما طرف ته راځئ. چې په هغې وخت کې بیا تاسو بندګۍ ته به محتاج یې، نو اوس ولې محتاجي نه اختیاروئ، ولې بندګي نه اختیاروئ؟ ومن یستنکف عن عبادته، څوک چې تکبر کوي، څوک چې عار محسوسی، شرم محسوسی د بندګۍ د خدای پاک نه، ویستکبر او غرور او تکبر کوي، فسیحشرهم الیه جمیعا، زر د چې راجمه به کو دوی خپل ځان طرف ته ټول. الله وی دا به زه ټول ځان خپل طرف ته به راجمه کوم. نه یو ورځ بندگی اختیارول دی، راځئ به، خو هلته به بیا بندگی تاسو ته فایده نه درکوي. په دې دنیا کې بندگی وکړئ نو د الله مقرب به جوړ شئ، عزتمند به جوړ شئ. فاما الذین، پس بېشکه هغه کسان، آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات، او نیک عمل کوي، یعنی بندگی اختیاروي، فیوفیهم، پس پورا به ورکړي شي دوی ته اجورهم، اجرونه د دوی، ویزیدهم من فضله، او زیات به کو دوی لره د فضل خپل. چې څوک بندگی اختیاروي، الله وی هغوی ته به زه پوره بدلې ورکړم. عزتمندو بندگی اصل شی دی، د الله بندگی چې اختیار کو. د الله یو نیک بنده تیر شوی دی، بایزید بستامی رحمه الله، جماعت ته به وردن نه کېده عبادت دپاره. د جماعت په دروازه چې به وردن نه شو نو په جړا به شو، او به یې جړل، ډېر به یې وجړل. چا ورته وی دا ولې جاړې؟ وی هسې نه چې زما په داخلي د دې جومات ته زه دومره پلیت یم، زه دومره ګنده یم، زه یم د الله دا کور په ما باندې پلیت نشي. عزتمندو دومره بندګي و هغوی کې، خپل ځان به ورته دغه ښکارېده، مردار به ورته ښکارېده، پلیت به ورته ښکارېده. خلک غرور او تکبر کوي چې هسې نه د الله عبادت خانه په ما باندې پلیته نشي. مونږ 2 رکعته مونځ وکړو، بیا مونږ وایو او رسېدو، بس ځای ته رسېدلي اوس. او د الله بندګان هغه د الله نه یریږي، د هغوی په زړه کې یری، هغوی ته ځان ډېر کمزوري ښکاري، او دغه کمزوري دا عزت دی، دا شرف دی چې الله چاته ورکړي. حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها، پیغمبر علیه السلام لور مبارک، ماسخوتن مانځه نه وروسته به ودرېده الله ته، د 2 رکعاتو نیت به یې وتړ، د الله په بندګۍ کې به شروع، عبادت کې به شروع. سار اذان به وشو، دا د جمعې اوږدې شپې به وي، اذان به پې وشو سار، نو بیا به الله ته سوال کو، زاري به یې کوله، یا الله ستا دا شپې دومره وړې شوې چې زما پکې 2 رکعته مونځ هم نه پوره کېږي. د خپلې عاجزۍ اظهار به یې الله ته وکړه. ټوله شپه الله ته ودرېږه، او بیا پکې 2 رکعته پوره مشه، او بیا الله ته دومره خپله عاجزي مخکې کوي. عزتمندو دا خلک، دا بندګي وه دې خلکو کې، تکبر او غرور یې نه که. کوشش پیدا کو چې الله زمونږ نه راضي شي، دا زمونږ بندګي دا الله ته قبوله شي. احمد حزرویه رحمه الله یو نیک سړی تیر شوی دی، یو ځل ورکره غل راغی، کور کې هېڅ هم نو، خالی کور، د هغوی په کورونو کې څو یو د الله مینه به وه، یو د الله عبادت به و، یو د الله بندګي به و، نور به هېڅ هم. غل کور کې ګرځېده، هېڅ ورته میلو نه شو، واپس روان شو. اواز یې کړی ورته، وی راشه، وی څه میلو نه شو درته؟ وی نه. وی راشه نن شپه ما سره عبادت وکړه، دلته ودرېږه، او ماله چې الله څه راکړل هغه به غونډ تاله درکړم. سهاره پورې ځان سره ودرولې و، عبادت ته، ذکر و اذکار ته، منځونه کولې. چې سهار شو یو سړی راغی، 100 دیناره احمد حزرویه رحمه الله ته ورکړل، وی دا واله صدقه مې کړې. هغه 100 دیناره راواغشتل او دې غل ته یې ورکړل، وی دا واله دا ستا د ټولې شپې د عبادت معاوضه ده. غل سوچو که غل وی ما خو 100 دیناره په ټول عمر کې نه دي ګټلې، او په یوه شپه کې ما ته د 100 دیناره راکړل، دا خو ډېره ښه مزدوري ده.
زما په عقل تندر راغورځېدلې چې زه غلاګانې کوم. د الله بندګي ولې نه اختیاروم؟ د الله په بندګۍ کې خو مزې دي. د هغه معتقدینو عبدالله خفیف رحمه الله یو ډېر نیک سړی تیر شوی دی، د خدای یو ډېر ولی تیر شوی دی. هغه فرمایي وایي دا یو ځنګل کې مې وکتل، د یو راهب مړ شوی و او د هغه لاش هغه چا سوځولی و. د هغه ایره د بدن هغه به خلکو راغشته او د ړندو په سترګو کې به اچوله، الله به وله شفا ورکوله. وایي ما چې وکتل زه حیران شوم چې د یو باطل دین او د هغې دا اثر. وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مې د شپې خوب کې ولیده. پیغمبر علیه السلام ما ته وفرمایل چې خفیفه د صدق ریاضت د وجې نه د یو باطل دین والا دا اثر دی، د بندګۍ د الله د عبادت. نو چې یو حق دین والا په صدق سره ریاضت وکړي، د الله بندګي وکړي، د الله عبادت وکړي، د هغې اندازه څوک لګولی شي؟ د هغې به څه حالي د عبادت؟ نو عزتمندو عبادت بندګي دا انسان دپاره فایدهمنه ده په دنیا او په آخرت کې. د الله په بندګۍ باندې فخر پکار دی، د دنیا هم ګټه ده او د آخرت هم ګټه ده. الله پاک فرمایي فیوفیهم اجورهم، زر د چې وربکړي شي دوی ته اجرونه د دوی، ویزیدهم من فضله، او زیات پکم دوی لره او زیات پشي د دوی هغه فضل د الله پاک. و اما الذین، او بېشکه هغه کسان استنکفو چې هغوی شرم محسوس که، عارې محسوس که د الله د بندګۍ نه، په دې ورته ځان بدي ښکاره شو، واستکبرو او تکبر او غرور یې وکړه، فیعذبهم، پس عذاب به ورکړي دوی ته عذابا علیمه، عذاب درناک. الله او دوی ته به سخت عذاب میلو شي د دې غرور او د دې تکبر د وجې. غرور او تکبر خو بس شیطان کړی، هغه ډېره بندګي کړې وه د الله، ډېر عبادت گزار، ډېر پرهیزګار، خو چې کله غرور او تکبر یې وکړ الله ملعون که. او بیا یوازې هغې ملعون نه که، الله او فرمایل چا چې د دې شیطان تابعداري وکړه، د دې متکبر تابعداري وکړه، دې شیطان سره به جهنم ته ورغورځو. فیعذبهم، پس عذاب به ورکړي دوی ته عذابا علیما، عذاب درناک. ولا یجدون لهم، او بیا به نه مومي د دوی دپاره من دون الله، بغیر د خدای پاک نه، ولیا نسوک دوست، ولا نصیر، او نسوک امداد کوونکي. د دوی به هیڅ څوک په آخرت کې امداد ونه کړي.